ترهګرو د ننګرهار پر مرکزي محبس څه ډول برید وکړ او څنګه یې وکولی شول ترڅو د محبس داخل ته لار پیدا کړي او هلته د بندیانو د خلاصولو لپاره لار خلاصه کړي. دا ټول معلومات رسره د ویډیو تر پایه وګورئ. خبریال ویبپاڼه لیکي د ننګرهار په مرکزي زندان کې ټول ټال 1993 زندانیان شتون درلود چې برید وشو او له 413 زندانیانو پرته نور ټول بندیان له زندان نه وتښتېدل. ځینې زندانیان له پلان سره سم وتښتېدل او ځینو زندانیانو د جګړې له ویرې زندان پرېښود او ځانونه یې امنیتي ساتونکو ته وسپارل. د دغه زندانیانو له برخې یو شمېر شهیدان او ټپیان شوي هم دي چې دقیق شمېر یې نه دی روښانه، خو امنیتي چارواکي وایي چې 1025 تنه زندانیان یې بیرته نیولي دي. چارواکي وایي 413 زندانیان چې په زندان کې پاتې وو ژوندي ژغورل شوي او تصفیوي عملیات دوام لري. جګړه کې د قربانیانو شمېر شیبه په شیبه توپیر کوو، خو د ملي امنیت چارواکو خبریال ویبپاڼې ته وویل تر نن ورځې پورې ټول ترهګر ووژل شول چې شمېر یې 21 کسانو ته رسیږي او همدارنګه د زندانیانو او ملکیانو په ګډون له نظامي سرتیرو سره ټول تر 10 زیات کسان شهیدان شوي دي. د ټپیانو شمېر تر 90 زیات بلل کیږي او د ننګرهار په ټولو روغتونونو کې بیړنی حالت اعلان شوی دی. د ملي امنیت چارواکي وایي بریدګر په خورا انتهایی مهارت سره جګړه کوي او داسې ښکاري لکه پاکستاني کمانډویان یا په بله معنا د پاکستان د کمانډو روزل شوي ترهګر. د ننګرهار د ملي امنیت یوې لوړ رتبه سرچینې دا خبره خبریال ویبپاڼې ته وکړه او زیاته یې کړه له دغه حال څخه یې کابل خبر کړی دی خو لا تر اوسه پورې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. سرچینه وایي داسې اسناد یې هم موندلي دي چې بریدګر د ډیورنډ کرښې ها غاړه پر ټلیفون خبرې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پوځ لوی درستیز احمد ضیا جلال آباد ته رسېدلی دی. خبریال ویبپاڼه وایي د افغانستان لوی درستیز احمد ضیا د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار ته رسېدلی دی او د عملیاتو ساحې ته تللی دی. نوموړي پوځ ته هدایت کړی چې د زندان په جګړه کې له پوره احتیاط نه کار واخلي چې ولسي وګړو ته تلفات ونه وړي. د ننګرهار په زندان کې دننه او په شرق پلازا کې لا هم ترهګر موجود دی او پر امنیتي ځواکونو ډزې کوي. دا په ننګرهار کې د تېرو 20 کلونو تر ټولو اوږده جګړه ده چې په جلال آباد کې دننه روانه ده. دغه جګړه چې نږدې 40 ساعته یې دوام وکړ د یوه هماوي پوځي ګاډي پر مټ په ځانمرګي پیل شوه چې د ننګرهار د زندان دروازه یې والوځوله او پراخ تلفات یې واړول. په جګړه کې د قربانیانو شمېر د ننګرهار چارواکي رسما کم ښیي او علت یې دا بلل کېږي چې په خلکو کې ویره لا زیاته نه شي. په جګړه کې د زندان د دروازې ټول ساتونکي شهیدان شوي دي او افغان امنیتي ساتونکي د زندان له دریمې دروازې هم ورتېر شوي او د زندان منځ کې له بریدګرو سره پراخه جګړه کړې ده. د شرق پلازې ته هم ختلي او ترهګر پر افغان امنیتي ځواکونو هدفي ډزې کوي چې تلفات یې هم اړولي دي. د بلې خوا بیا طالبان وایي چې پر یاد زندان برید موږ پورې تړاو نه لري. د طالبان وایي ذبیح الله مجاهد د خبریال ویبپاڼې همکار ته ویلي چې دا برید په دوی پورې اړه نه لري او د طالبانو له لوري نه دی ترسره شوی. افغان حکومت بیا وایي چې دا برید وسلوالو طالبانو کړی او پراخ تلفات یې هم اړولي دي. یو شمېر مدني فعالان بیا د یاد جګړې ټول مسؤل د همدې زندان قوماندان ښیي چې د هغه په مرسته دغه برید ترسره شوی دی. د دوی په وینا د ننګرهار د محبس امیر د مشرانو جرګې مشر مسلم یار له نږدې کسانو څخه دی چې 2 ځلې د فساد په تور هم له وظیفې لرې شوی و.